بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن و معزز ورونو خویندو، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. نن د روژې مبارکې میاشتې نهم ماښامې دی. د نورو ورځو په څېر مو نن هم خپلو بېوزلو بېوسو هیوادوالو ته روژه ماتې راوړې. نن موږ د ابن سینا روغتون کې یو. دلته هم 150 نفره مریضداران یعنې پیوازان دي د مریضانو چې فقیر و بیچاره خلک دي، دوی دپاره مو هغه روژه ماتې راوړې. دغه مرسته او تمویلونکي د دې برنامې تاسو په لوحه کې ګورئ چې افغان سوشل کلبز دی. د دغه کلب او د ټولو ملګرو ورونو خویندو څخه ډېره زیاته مننه کوو. الله تعالی دوی ته اجرونه ورکړي چې دوی په داسې سختو شرایطو کې د خپلو بیچاره هیوادوالو لاسنیوی کړی او خپلې مرستې رالیږلي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نام من دکتر شهاب است. امیر بخش فارماسی هستم، کنترلر شفاخانه صدری ابن سینا. خیر ببینید، از شما جهان سپاس که این 160 دانه زیاد تو کم پیوازار نان دادین. خانه تان آباد، خداوند خبرتان اجر بده، خیراتتان قبول باشه. به خاطر از اینکه با کلگی رسید بسیار به نظم و دیسیپلین کرد. جهان سپاس است بیشتر.